السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه د پیج ګروپ نن به موږ په دې کلاس کې دا کلیر کو چې موږ سره په دې پیج ګروپ کې کم کمانډز راغلي دي دا به پریکټیکل سکو 1 بای 1 کو لومبه موږ سره چې کوم کمانډ دی هغه ته موږ سوایو کور پیج ورته وایو کور پیج ورته وایو که زه راشم دلته د کور پیج باندې کلیک کما نو دلته موږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف کور پیجز بس کېږي شو کېږي با اوس ما سره دا کور پیجز چې کوم دي دا مینلی موږ یوز کو د بوک د پاره بوک کې چې موږ سره کم سٹارټ پیج راغلی وي او هغه پیج ډیزاین موږ جوړو نو هغه لپاره بس یوز کو دا کور پیج بلګو صحیح شو کنه سیم اس لایک زرا علم فور ایگزامپل دلته ما یو پیج واغشتو دا یو مې واغشتو صحیح ده اوس ما سره دا سره راغلی دی دا یو کور پیج موږ سره راغلی دی ټمپلیټس دی موږ سره ها دلته به موږ سره ورکو د پیج چې کوم ټایټل دی هغه نیم بدلته ورکو لایک زرا علم دلته ما د بوک نیم ورکو چې لکه دا بوک پکې موږ سره څه دی لایک ما ول ټایټل ورکو چې څه 3 mistakes of my life صحیح ده دا به ما د بوک دغه ورکو ټایټل مې پکې ورکو چې دا بوک موږ سره په دې نیم باندې وي نو شان دي سیم اس دلته موږ پکې سب ټایټل ورکو که سب ټایټل ورکې دلته نه ورکا که دا سب ټایټل نه ورکې دلته مې کلیک کو دې زنه زدا ډیلیټ کوم نو بالکل ختميږي موږ سره ابستریکټ پکې لګي سیم اس دلته س جیمیل پکې تخپل لګول غواړو نو بالکل لګول شي صحیح ده دغه پکې موږ سره غلي کورس ټایټل لاغلي چې دا کورس موږ سره د سباره کې دي د قشان د سیم اس د کور پیج باندې کلیک کو موږ سره بیلټ ان چې سونا ټمپلیټس دي هغه بدلته موږ ته شوږي کزرا شم دی باندې کلیک کوم نو دا موږ سره یو ټمپلیټ ته دلته بکی یې رم ورکولی شو مونږه لایک دلته بکی ما څه ورکو 2023 پکې ورکو صحیح شو کنه دلته موږ سره چې کوم دا ټمپلیټ ته دی ته موږ سوای کور پیج ورته وایو اوس دا کور پیج موږ سره ډیفرنٹ ټایپس دی کې صحیح دا چې کوم یو کور پیج موږ لګول غواړو دلته نه لګول شو بیا دینه پس دلته راشو دلته لیکلی دی ریموو کرنٹ کور پیج که زه ویم چې زما دا پیج د ریموو شي نو دغه لپاره بس پریس کو ریموو کرنٹ کور پیج باندې به پریس کو بیا موږ سره دلته ټاپ باندې ګوردل د لیکلي مور کور پیجز فرام office.com اوس کومه انټرنیټ نه ډاونلوډ کول غواړو صحیح شو نیټ موږ سره کنیکټ وي د اغه زنه ټمپلیټ راوستل غواړو نو دلته موږ سره بلټ ان ټمپلیټس پدې کې پراته دي صحیح شو کنه بیا لاست موږ سره یو بل کمانډ دی کې لیکلي دي چې سیو سلیکشن ټو کور پیج کې لري لایک زدل درالم او دلته چې کوم دا پکچر دی ګوره کومه چې دا پکچر دی کې موږ چینج کوو که زرا شم دلته picture format تا change picture باندې کلیک کو this device ترا شو اور سیم اس لایک زرالم او دلته نم یو بل پکچر راوغشتو لایک ما دا پکچر پکې انسرت کو صحیح شو کنه دا به موږ سره خپل پکچر موږ سره کو انسرت کو سیم اس زرالم او د دې یو شیپ سلیکشن مې واغشو شیپ فارمیټ ترالم او د شیپ فیل کې مې کلیک کو سیم اس د دې چې کوم کلر دی هغه لمه سره کو ریډ مې ولا ورکو سم ورکو ریډ مې ولا ورکو نو دغه موږ د پیج کې موږ څو چینج وکړو که راشم کنټرول ا پریس کم د ټولو سلیکشن والم او دلته راشم کلیک کم څه باندې کور پیج باندې او کور پیج کې دلته کلیک کم سیو سلیکشن ټو کور پیج ګیلری باندې دا څه کوم ځان سره فورورډ ګیلری کې دا څه کوم دا ز سیو کوم لایک ما ورته لیکو چې مای ډیټا ورته مو لیکلو دلته رالم اوکې مې کو صحیح شو نو اوس دا کم کور پیج چې موږ دلته ولګو نو دا په دې کې موږ سره شو سیو شو را سره دلته کور پیج باندې کلیک کو او دا سه انډ ترا شو کنه نو دلته به موږ سره سکیږي د مای ډیټا نیم باندې هغه کور پیج موږ سره دلته سیو کو صحیح شو کنه نو دا به موږ سره راغلي دی کور پیج پکې راغلي دی نو کومه یو خپل ځان نه یو کور پیج جوړو نو جوړول شو دلته نیم بوله ورکو دلته به ګیلری کې سیو کو بیا چې کله مونږ د دې بوک دا پیج کمپلیټ کو چې مطلب ډیزاین مو سره وشي هغه نه بس بیا مونږ څه کو نیکسټ بیا پیج الو کنه نو اوس که زرا شم دلته مونږ وګورو نو یو نیکسټ پیج مو سره غسل شوی دی سیم اس ټس کزه چې ز په دې کې یو نیو پیج بل اغستل غواړم نو دلته به کلیک کو بلینک پیج باندې سواندې بلینک پیج باندې دلته کلیک کو نو دا به مو سره بل بلینک پیج رالو لایک زرا علم دلته او دلته مو لګول ایکوالز ټو رند مې واغشتو انټر مې کو صحیح شو کنه سیم اس ما سسترالو دلته ما ټیکس واغشتو د سلیکشن والو او دا ټیکس ما سره کم راغلی خوم کې کلیک کو اور سیم اس دلته رالم د دې چې کم کلر د فول مې بلیک کو ټیک تا اوس ما سره که زه دلته وګورم کنه نو دا به موږ سره یو پیج رالو زه نیو پیج علم نو غیله باربرا شو دلته به کلیک کو د ایریا کې لایک زرا علم دلته س ټیکس لیکم ایکوالز ټو ار ا ان ډی مې واغشتو دلته نم زغ سټیشن صحیح ده کنه ټیکس باندې کلیک کو زه راځم د دې دا کلر سو کوم دا چینج کوم که سلیکشن د دې ټیکس والو دلته رالم خوم د خوم کې دا کلر مې بالکل سکو بلیک کو
څه مې واغوښتو بلیک مې واغوښتو. نو دا به موږ سره څه راغلی که دلته موږ وګورو نو دا به موږ سره نارمل یو ټیکس راغلی. اوس زه وایم چې دلته موږ سره کوم دلته دا بلینک پیج دی که د بلینک پیج باندې کلیک کوم نو دی به څه کوي نیو بلینک پیجز به څه کوي ایډ کوي به چې څنګه د بلینک پیج باندې کلیک کوو نیو پیجز به موږ سره دلته څه کېږي ایډ کېږي به را سره. صحیح دی که نه. د دې شارټکټ کې د کنټرول پلس انټر که کنټرول انټر زه پریس کوم نو نیو پیجز موږ سره څه کېږي ایډ کېږي را سره. دلته موږ وګورو نو موږ سره 17 پیجز راغلي. که سیم ایس زه راځم دلته کلیک کوم نو دلته موږ سره څه کېږي پیجز راځي. ټیک شو 27 پیجز شو ټوټل موږ سره. اوس که زه وایم چې ټاب اپ پیج ته زه ځم نو کنټرول هوم به پریس کړو نو ټاب اپ پیج ته به لاړ شو. صحیح ده. نو دا به موږ سره څه راغلی دی بلینک پیج راغلی. شارټکټ کې کنټرول پلس انټر ده. که دلته کمانډ نه کوو نو دلته د بلینک پیج باندې به کلیک کوو او موږ سره به دلته څه کېږي بلینک پیج به انزرټ کېږي. بیا دې نه بس موږ سره یو بل کمانډ دی هغې ته وایو پیج بریک. اوس دا پیج بریک موږ څه لپاره یوز کوو. فور ایگزامپل زه دلته رالم او زه وایم چې ما سره کوم دا ټیکس راغلی دی دا د نیو پیج ته لاړ شي. چېرته لاړ شي نیو پیج ته دې لاړ شي. نو را به شو دلته به کلیک کوو او سیم ایس پیج بریک باندې به پریس کوو. اوس که دلته زه وګورم که نه نو ما سره دا چې کم پیراګرافس هغه دلته پاتې شو او چې کم مونږه نیکسټ پیج ته غوښتل نو هغه څه شو دلته راغلی پیراګراف مونږ سره. صحیح دی که نه. نو دا به موږ سره څه راغلی دی پیج بریک راغلی. اوس موږ چې دا پیج بریک شوی دی که نه دی که هوم ته راشو او دلته دا هایډ شو والا آپشن آن کړو نو دلته موږ ته ایزیلی شو کوي چې دا پیج موږ سره دلته سره بریک شوی دی. صحیح دی که نه. دا به موږ سره پیج بریک دی. صحیح شو. دا پیجز باندې لګي ها کنټرول پلس انټر د دې شارټکټ کې د موږ سره. صحیح شو. نو دلته موږ سو وی کور پیج هم وي هغې نه پس هم بلینک پیج وي او بیا هم سو وي پیج بریک هم وي. ټیک ده. دا به موږ سره کم ګروپ و پیج ګروپ و. انشاءالله په نیکسټ کلاس کې به بیا موږ د دې دا ټیبل چې کم ګروپ راغلی دا به کوو. والسلام.